د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. تاسو ته وایم لږه شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت څه درته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل، د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه اسمان ننداره مو وکړه، پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل. موږ او طبیعت نشلیدونکې اړیکه لرو. راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، څو له یو بل سره وګډېږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو، څو یخ سوری او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګري دي، مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپله غیږه ورته پرانیزئ او ښه راغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو، مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو. خیالي زویا څه وایې مورې؟ مور د صدقه شه، مور د جار شه، مریض خو به نه یې؟ چای او ډوډۍ دې ډېر کم خوړل. نه مورې، مریض نه یم، هسې ما ویل چې دا بیلچه او کولنګ به زه ځان سره واخلم، پلار به مې بیا وروسته راپسې راځي. دا لمر لکه مې خوا راختلی چې خیالي زوی مې له ما سره کار ته ځي. خو ته و مور مې وایئ چې خیالي چورتونه وهي او کار نه کوي. زه او مور خو دې ستا په خیر وایو، له چورتونو او تشو خیالونو څه نه جوړېږي. خیالي زویا پلار دې ښه وایي، اولاد خو وي د همدې دپاره چې مور او پلار ته یې خیر ورسیږي، د خپلې کورنۍ او نورو خلکو په ښه راشي. نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولي دي؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم، تاسو مې همدې ته هم نه پرېږدئ. خیالي زویا د مور خبرې دې ډېرې دي، راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو. سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی درپسې درځم او خپل خیال پلو به مخم. بسم الله که زویا، زه چې روانېږو. درځه پلاره له خیره. خیالي زویا نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم. زما برخه پتاسې به راته وساتې. ښه ده زویا په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلې وو چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر یې ډېر دی لکه چې راغله. قندي ګل ترورې دا دې زم راغلم. راځه خدای دې هر کله راوله، ستړې مشي لورې. ښه ده شي ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته. امین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې بیا به اوبو ته ځو. نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي که بیا به نو چینې ته پسې ځو. په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي. وهي ترورې پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړي. ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم. په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه که. سمه ده. ګوره قندي ګل ترورې، خو حاجي شیرین کاکا ته به ووایي چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایي چې وریجې د همت خان غلا کړي وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي. د هیلو وړانګه
د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. واه واه، نام خدای دی وي مور جانې، دا د څومره خواږه سبزي پخه کړې ده. د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري. دارو دې شه سنګینه زویا. دومره خوندور خواړه به نه وي، ته هسې صفت کې. نه په رښتیا خوندور دي مورې. که څنګه پلاره؟ خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکې شته. د سنګین پلاره تا لکه چې خوب کې راویسته. نه زه د صفات خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډېره نه ده، غوړي هم پکې ډېر نه دي. پلار جانه زه به یو بل صفت هم وکماو. بس سنګینه زویا، تاسې نو بیخي غوښې او پلونه ترې جوړ کړل. غوښې او پلونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي. وی زویا، ته خو سم ډاکټر یې، که د ډاکټرۍ سبق دی وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي. اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هیره شي، ملالۍ مو هیره کړې ده. لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟ ته صبر چې زه ورغږ کم. ملالۍ لورې، و ملالۍ. څه وایې مورې؟ مور دې جار شه، ته چېرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو. زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي. وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي. ښه ده مورې، درغلم. ته راشه زما څنګ کې کښېنه، راشه. نه ملالۍ لور مې زما تر څنګ کښېني. سنګین لالا، د پلار تر څنګه به کښېنم. ښه نو خوښه دی چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کښېنه. نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یئ. ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده. خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بښنه هم ترې غواړم. د څه شي بښنه سنګین لالا؟ خو موږ ډوډۍ ته ناستو او ته مو هیره شوې وې. خو زه پخپله لږ وروسته راتلم. نو مخکې ولې نه راتلې؟ په کارټوني مجله کې مې یوه کیسه کتله. په کارټوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟ چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم. ښه کاکا خوشحاله، دا راته چې اول ستا ویښتان جوړ کړم او که د چنارګل. عاشقه هیر دې ډېر شوي، د چنارګل ویښتان خو د پرون جوړ کړي. ته ښه وایې، له کومې ورځې چې یو من مینې وریجې یې رانه غلا کړي دي، مازغه مې بیخي کمزوري شوي دي. خدا ورځ دي، خدای به خیر کړي. ښه اوس نو دا ویښتان راته پاک په چاړه وخورې. په دواړو سترګو کېنه. دا لاس په ورو خوروه، کور دې وایم له غلې ډک شه، هسې نه چې د کاکا خوشحاله سر نه د پنبې پټی جوړ کې. یاره چنارګله، که د خوشحال کاکا د سره د پنبې پټی جوړ شي لا ګټه به پکې وکړي. عاشقه د چنارګل خبرو ته غوږ مږده چې غوڅ به مې کې. وایم چې لالا بېغم اوسېږه، عاشق به خپل کار کوي، استاز دی استاز. چنارګله وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشحاله. څه دې ویل؟ عمل کوه صاحب. هسې ما ویل چې د ژرندې غږ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به یې غنم نه وي خلاص شوي. غم مه کوه، کور دې وایم له غلې ډک شه، زه به همداوس وشم. اخ ښه و چې چنارګل دې ولېږه، کړتې ډېرې کوي، سړی له کاره باسي. چنارګل ښه سړی دی، خوندورې خبرې کوي. ښه سړی خو دی. اوهو هغه دی حاجي شیرین هم را روان دی، والا چې لکه چې دی ویښتان جوړوي که څنګه. په خیر دې راشي، زما ویښتان تیار شو، ته به د حاجي شیرین ویښتان ور جوړ کړې، زه به ښه شین لونګین چای درته راوړم. یاره کاکا خوشحاله، زما د زړه خبره دې وکړه. راځه حاجي شیرین خانه چې شین لونګین چای هم نقد شو. کښېنه، ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندورې دي. ته په خپله ګل سړی او ګل خلک هم پېژنې. راځه کښېنه. ښه دا راته وایه چې سر ویښتان دې جوړ کړم او کبریتونه.
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه. بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره د سره شریکه کړم. چېرته لکه چې واده درک دی چې ښه وایم چې غوښې او پړونه پکې وخورو او ښه سورکی ډول پکې وغړمبئ که نه څه خبره ده ووایه. واده خو نه دی، خو دا د پلو خبره پکې شته. په خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګیله به رانه نه کوې، د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی. زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بېرته کوپړۍ ته راشي. ته صبر. دا دې ورکې مینې وریجې. دا څه وینم دا له کومه را پیدا شوې؟ دغه د وریجو غل خو راته وښیه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډوره ورپسې وغږوم. په غل او مل پسې مه ګرځه، د خپلو بچو سره یې نوش جهان کړه. هغه چا ته هم دعا کوه چې ستا ورکه یې را پیدا کړه او په تا یې زړه خوږېده. صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل که لا پاتې دي؟ د ملالۍ پلاره مینځلي وبوله، اوس یې لمر ته ږدم چې وچ شي. مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکړم. مور دې جار شه سنګینه زویه، دا د لمر ته ږدم. ښه ملالۍ لورې، دا دی ستا امر خو په ځای شو. پلاره زما کوم امر؟ ولې هیر دې شول؟ تا ویل چې لاسونه په اوبو او صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي، بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم. را په یاد مې شول. چې در په یاد شول نو راواخله مجله او موږ ته کیسه وکړه. سمه ده راواخلم. چېرته دې ایښې ده؟ زه به یې درته راواخلم. د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده. ژر یې راوړه چې زموږ ورته تلوسه ده. دا دی رامې وړه. دا کیسه مې یادوله. وی دا خو نانځکې پکې رسم دي. هو د همدې نانځکو کیسه ده. دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري. دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي، ځکه داسې ښه ښکاري. او دا بله لکه چې ناروغه ده، په مخ مو ګلاب، فکر کوم استفراغ کوي. لکه چې نس یې درد کوي، پر نس یې لاس ایښی دی. هو دې به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل. خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه؟ نصیحت یې ورته کوه، خو دې به یې خبره نه منله. ملالۍ لورې، هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي، که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بني ادم خبره دې ومني. دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي. هو ته صبر چې د نورې پاڼې یې واړو. شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده. دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی. دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک په اوبه او صابون مینځې. ښه نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي. خو دې منلې ده. دا ویې ګورئ. وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی. دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده، هماغه مریضه نانځکه ده. ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. زه د خوشحال خیلو کلی یم. نن مې د ملالۍ خوږې خبرې واورېدې. ملالۍ وایي باید د ښې روغتیا لپاره تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. ملالۍ ښه وایي ناروغي او روغتیا زموږ په لاسونو کې ده. که غواړئ چې تل روغ اوسئ نو خپل لاسونه پاک وساتئ. د لاسونو په پاک ساتلو کې ستاسو خیر دی. زما خبرې مه هېروئ. زه درنه لاړم. ستاسو روغتیا زما هیله ده. د خدای په امان. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.